څنګه چې دوی خبرې وکړې دغه شان د امیر لیاقت چې کوم د وزیر قوم او د پښتون خلاف هغوی کومې خبرې کړي د هغې غندنه کوي. دلته موږ سره ولاړ دی د دغه احتجاج یو بل غړی، د هغه سره به خبرې کوو چې هغه څه ویل غواړي. سر دا راته ووایي چې کومه معامله هغه خو هغوی بیان کوي. اوس تاسو غوښتنه څه کوئ په احتجاج کې؟ زموږ غوښتنه دا ده چې دا لومبی ځل په پاکستان کې نشه. د دې نه مخکې په سرکاري ټي وي پی ټي وي باندې د اختر په دویمه ورځ پښتنو ته دهشتګرد او څه وویل شول، پچپونځې پسې وشولې. دغه ریاستي ټي وي شخصي میډیا له دونه زړه ورکړلو چې اوس دوی رالګي او وزیر چې د پښتنو یوه ډېره تاریخي قبیله ده، ډېره پتمنه قبیله ده، امیر لیاقت غوندې د تاریخ نه یو بېخبره سړی هغه رالګي او هغه وایي چې انګریز ده ته دوکهباز ویلی دی. موږ دا وایو چې ګوره په تاریخ کې خو ډېر داسې کتابونه وي چې هغه به ناقصه وي، داسې کوټیشنز به مخې ته راوړم چې هغه به د مختلفو قومونو خلاف وي. آیا په میډیا به دوی دا شیونه مخې ته راوړی شي؟ غوښتنه څه کوئ؟ غوښتنه دا کوو د سپریم کورټ نه چې پیمره د امیر لیاقت پروګرام بند کړی، عدلیې واپس هغه بحال کړی دی. اوس زمونږ د سپریم کورټ نه دا غوښتنه ده چې د یو قوم د بېعزتۍ اجازت هم چاته ورنکړي او په خصوصي توګه باندې د پښتنو د دې بېعزتۍ په ضد باندې از خود نوټس واخلي او په امیر لیاقت د ټول عمر دپاره بول ټي وي پابندي ولګوي.